سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ وئ. نو دا مهال زه خپل کور مخې ته ولاړ یم، کور مخې ته دروازې ته، چې پرون راهیسې دلته ډېره زیاته واوره وریږي. دلته کاناډا په وینکوور ښار کې البته، چې یو ډول یخ اوس باندې وتلی یم. دې خواته دا شاوخوا ځایونه به تاسو ته وښیم. نو شاوخوا کورونه چې کوم یو دي، ټول خلکو موټرې به کور کې ولاړ، ټول خلک په کور کې تقریبا څه فکر وکړئ چې یو 80 سانتي به وي، 80 سانتي. دا یو 80 سانتي به وي فکر کوم. یاره څه فکر وکړئ یو 80 سانتي به وي. دې خواته وګورئ، دا کورونه او دغه زمونږ دروازه ده چې موږ باندې وځو. به خلاص کړم. یخ د دې زیات خلاص دروازه نه خلاصېږي. ګورئ تاسې وګورئ، څوک لګیا د خپل کورونه پاکوي. بیخي لار هم نشته په خدای شي. او دروازه مې خلاصه کړه، داسې به ووځم. دا ګورئ ټول وظیفې رخصت وي په دغه ورځو کې، کار رخصت، کمپنیګانې ټول رخصت وي. تاسې وګورئ چې دې خواته دا سړک ده، خو لږ موټرې ګرځېدلي دي، خو ډېر لږ دغه موټر. تاسې وګورئ اوبه بیخي بوټانو ته مې دننه لاړو. دا زموږ کور ده، بیخي په واورو ککړ ده ټول مکمل. موږ دا لږه واوره لږه لرې کړې ده او ځای مې ورته جوړه کړې ده. او دې خواته هر څوک خپله بلچره اخلي او دلته خپل کور مخې ته ځایونه پاکوي، ځکه چې دلته خلک باندې وځي، کم از کم څوک سودا دپاره باندې وځي چې اخلي. دکانو ته خلک ځي، هوا ډېره یخه ده، خلک مجبور ده چې ټول پیاده لاړ شي. دا وګورئ اوس دلته دې خلکو دا واوره لږه جمع کړې، دې خواته کړې ده یو بغل ته. او چې واوره بیخي ډېره وي نو بعضې خلکو دلته خپله نشي پاکولی. دلته بیا خلک وي، هغوی پاکوي او دوی ورته پیسې ورکوي. فرض مثال $50 $70 کور مخې ته ټول واوره هر څه هغوی پاکوي او ورته پیسې ورکوي. دا موټر یې وګورئ چې بیخي امبار یو متر په موټرو باندې ناست. او دغه موټر وګورئ چې بیخي ککړ ده، ټول په واورو کې بیخي بنده ده. دا کور وګورئ. او دلته دا حال ده. نو کاناډا خو دلته چې دلته هوا ډېر زیات یخ وي، همدې کې مشهوره ده. او دغلته چې دا وینکوور ښار کې دلته هوا ډېر یخ دغه وي، اکثر هوا ډېر ښه وي دلته. نو اکثر چې خلک دلته ټوریزم خلک راځي، سیاحت دپاره خلک راځي، د هر یو مملکت نه، د هر یو ځای نه ټول دلته راځي. دلته ځکه چې نو دغه ولایت چې ده د کاناډا د نورو ولایتونو په پرتله دومره یخه نه وي، ځکه چې دا لومړنۍ واوره ده چې په کال کې، البته په دغه کال کې لومړی ځل واوره وشوه. نور په ټورنټو کې، په البرټا کې نو هلته واوره بیخي ډېره شوې ده. هلته څو وارې شوې ده، هره ورځ باران. او دلته دا اوله لومړنۍ واوره ده دلته البته چې وشو. او هغه خلک راغلي دي، هغوی هلته سکیټینګ کوي. او سړکونه ټول داسې بند دي چې په داسې سړک کې به موټر څنګه وګرځي. اوس هغه بیچارهګۍ اوس لګیا ده واوره جمع کوي. Hello. May I help you? No, I'm good.
I can help, no problem. Give me. What's that? I No, can- I'm I just can- making no, a no. path. Yeah, no problem. Around here? It's over there. It's over there. Yeah, I got it. Yeah, No worries. it's all good. Just gives kids a path. Yeah, I know. Where are you from? From Afghanistan. Oh, do you get snow there? Yeah. In Afghanistan, just in Kabul. That's the capital of Afghanistan. And the winter season there, we have snow, heavy snow. Yeah. But we have over there as well. In every A little bit. A little bit, yeah, in every winter season. But in Canada here, it's really heavy. Well, it's a lot of wet. There you go. Now you helped a kid get to school. Yeah. Completely. There you go. Now you have a path. So, you know, I checked the weather condition. Tomorrow it will be snowing again. Really? Yeah. I thought it was gonna rain. All this week, tomorrow is snowing. After tomorrow it will be raining. All week. Then it's gonna be awful after that. Yeah. Because it's gonna be slippery. بلچا او د شایانو سره عادت یو هلته خو چا زمینداري کړي په پټو کې پټو ته اوبه ورکړي نو هغو ته چل ورځي چې بلچه سره قم استفاده کړي لږ مې ورسره هیلپ وکړو نو اوس به لاړ شم کور ته هوا یخ ده همداسې لږ باندې ووتلم او لاړ به شم بېرته کور ته دا زموږ کور مخه ده شاوخوا دا ممسایګان دي دا کورونه دې خواته او دې خواته اوس به په هماغه چې کوم ځای کې مخکې ما قدمونه ایښي دي په هماغه ځای به زه لاړ شم 1 متر واوره ده کم نه ده ټول ځان مې غرق کړو همدا دی بهتره راغلم په دې کونج کې به قدم ووهم